President of the United States. د امریکا ولسمشر جو بایدن د فروری پر 9 د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د مل اقتصاد، قومي اتحاد، د اوکراین جګړې او په نورو موضوعاتو خبرې وکړې. جو بایدن ویل چې د ملک د اقتصاد د بهترۍ او د قومي اتحاد لپاره د ریپبلیکنز ګوند سره یو ځای کار کول غواړي. هغه د خپل مخالف ګوند ریپبلیکنز نه وغوښتل چې د ملت د وحدت، د اقتصاد د ښه کولو او د سیاسي بیلتون د ختمولو لپاره د ورسره ملګرتیا وکړي. بایدن د کورونا وبا او د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې یادونه هم په خپل وینا کې وکړه او دغه مسایلو له وجې د پیدا شو مشکلاتو په پس منظر کې ویل چې د نورې نړۍ پرتله امریکا په چټکۍ له دغه بحرانونو څخه وتلې ده. نوموړي د چین په اړه ویل زه ژمن یم چې له چین سره کار وکړم چېرته چې موږ کولی شو د امریکا ګټو ته وده ورکړو او نړۍ ته ګټه ورسوو. خو په دې اړه هیڅ غلطي مه کوئ، لکه څنګه چې موږ تېره اونۍ څرګنده کړه که چین زموږ حاکمیت ته ګواښ کوي موږ به د خپل هیواد د ساتنې لپاره عمل وکړو او موږ وکړل. ولسمشر بایدن د چین په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا هوایي ځواک تېره اونۍ په مبینه توګه د چین یوه جاسوسي پوکڼۍ په ساوث کیرولاینه کې راغورځولې وه. د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا ولسمشر د هغو پرمختګونو او لاسته راوړنو یادونه هم وکړه چې د هغه په وینا د خپلې واکمنۍ پر مهال یې ترلاسه کړي دي. د بایدن د ولسمشرۍ د دورې دا 2مه کلنۍ وینا وه چې ملت ته یې وکړه. د امریکا د اساسي قانون له مخې د هیواد ولسمشر لپاره ضروري وي چې هر کال د ملکي حالاتو په اړه د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي.